یو انګریز دی مسټر تامسن، هغه یو تاریخ لیکلی دی، په هغه خپل تاریخ کې لیکي وی دهلی نه چې راووتمه وی چې کم سړک کومه اونه مې کتنو په یو اونې پورې یو عالم ویزان دو مړ پروت و. 14,000 علما کرام دی په یو ځل په اونو پورې ویزان کلو شهیدان یې کړل، 14,000 علما کرام. او دا تامسن وی په دهلی کې یو جومات د دهلی جامع مسجد وی هغې نه جیل جوړ کړی وی هغه ته ننوتم. خو انګریز دی وی چې ورلم بین را باندې ولګېده، د سوې غوښې بین را باندې ولګېد، د سوې غوښې چې دا غوښه څه چا باندې کړې ده وسوځېده، څه چل دی. وی چې مې وکتل اور یې بل کړی دی، د اور بټۍ بلې کړي دي او علماو نه جامې وباسي او په هغې کې ورغورځوي. هغې علماو دا ونه وي چې موږ د انګریز مخالف نه یو. قرباني ورکړه، د هغه قربانۍ په اثر کې رب العالمین انګریز د دې وطن نه لرې کړ. پاکستان هندوستان خدای پاک ازاد، داسې په اسانه نه ازاد شوی، انګریز په اسانه نه تښتېدلی. اوس بیا خپل کوشش کوي په مختلفو طریقو را دننه کېدل غواړي. شیخ الهند صاحب رحمه الله په ژړا شو وی چې د 500 اډر پې وشو. ملګري وی چې یا خو وی چې زه د بلال وارث یم او زه د خباب وارث یم او زه د خبیب وارث یم او زه د عمار او د یاسر وارث یم او زه د مجدد الفسانی وارث یم. مجدد الفسانی شیخ احمد سرهندی رحمه الله د کم استقامت و مضبوط استقامت. اکبر بادشاہ د مغلیه سلطنت هغه ځان له خپل دین جوړ کړ، دین الهي نوم یې ولکېښود، خپل دین. هغې کې یو دام شق چې بادشاہ د مسلمانانو ته به خلک سجده کوي، دام پکې چې څوک راځي بادشاہ ته به سجده کوي. ډېرې ګڼې وړې خبرې پکې وې چې 4 نه زیاتې ښځې په نکاح غشتی شي، 15 او 6 او 8 او 9 او 10 ښځې کله چا خور خوښه یو کې مور خوښي ناغي سره هم نکاح کولی شي. ډېرې ګڼې وړې دا رسومات او بدعات او د دنیا خرافات ځان نه جوړ کړی او دا دین الهي نوم یې ورته ایښودی. او مجدد الفسانی رحمت الله علیه شیخ احمد سرهندی هغه ته وی په دې فتوا راکړه چې دا زما دا شی ټیک دی. هغه وی دا چېرته کولی، دا تندې به چا ته لګي په سجده؟ الله ته چې کوم خالق دی. دا به بادشاه ته په سجده نه لګي، دا به تا ته په سجده نه لګي. وی جیل کې واچوي. مجدد الفسانی رحمت الله علیه په جیل کې واچو. لاسونه او خپې ولا په زنځیرونو تړل او دومره کلکې ولا لاسونه خپې په زنځیرونو تړل چې لاسونه په دې بړوندونو کې مات شو. بادشاہ دی نیسی پریدی دی نا، اس کو بل سوکے کہنا یرا بس مجبور ہے من دروڑا دستخط باوکم مجبور ہے نا. داغ استقامت تے واستقم کما امرتا، پا شریعت او پا دین او پا اسلام ٹنگار او ٹنگیدل دیتا وائی 2 کالے پا جیل کے پر لپسے کہو دسماتی لبے بوتنوں پات کلو کے بے بوتن کہ ڈوڑے بے خوڑانوں مت کلے پلاس کی دی کو د دینوں میں اتکڑے پلاسو پخپو کی 2 کال په دې تکلیف کې تیر شو. زوی راغ جهانگیر او ظلم دی جهانگیر مو سره کړو. 2 کال پس ولا پخپو پرې و صاحب معافي غواړو. وای سوي موږ معاف کا، ما پلا تا سره ظلم کړی، ما در سره ظلم کړی دی، تا پریدو وینا زه په دې نه ما وی سوکم حکم کوا وی د پلار غ دین دی ختم کوا. نوی دین چې کم نبی کریم صلی الله علیه وسلم وروړي دی اق دین رایج کا، د پلار والا دین اکبر والا دین ختم. مجدد الفسانی استقامت کو 2 کال جیل کې تیر کړل، ځکه ورته مجدد وای چې هغه کم خرافات او کم بيدینی هغه ته دین ویلو، دا هغه د ختمېدو اعلان شو. نو شیخ الهند صاحب تا شاګردان وای چې اوسه پورې بدوي کې د مجدد الفسانی وارث بچي ما، د بلال بچي ما او د خباب او د خبیب بچي ما. او جاري رب سړی حیران شي. مونږ څوک لرو دې خلکو څه کړي؟ مونږ منځ نه ځو جومات ته، مونږ غرمه کې برداشت نشو کولی چې مونږه په یخنۍ او ګرمۍ کې الله ته ځان نږدې. ما له خدای مال را کړی دی او ما سینې لاندې کړی ده، خدای حق پکې نه ورکوم، زه هسه وی ورته او نه په دې نه یم خفه، وی جاړم په بل څه، په دې جاړم چې اسې وینه مې توی شي او سام را نوځي او اسې نه چې زما دا روح د الله په دربار کې زما دا شهادت قبول نشي. په دې جاړم قبول نشي شهادت، په دې استقامت پسې جاړم چې پروردګاره تر ځنکدنه پورې مې په دې ایمان استقامت نصیب کړه. په دې جاړم اسې نه ځنکدن نه لږ غوندې مخکې ونه ښویږم، خراب نشم، شهادت هم مې ورکړه، تکلیف هم تیر شو، اعلان وشي چې دا قبول نه دی، جهنم ته وغورځه. بیا بس په دې جاړم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. لوی بادشاہ ظالم تیر شوی دی جالوت،
جالوت. داغه په مقابله کې طالوت او داود علیه السلام ووتل. 314 کسان دي وسره. بادشاه ډېر مضبوط جابر بادشاه دی او ډېر د طاقت خاوند دی. یو نهر واغې نه پورې وتل. بادشاه ډېر پهلوان دی. دا طالوت ورته وایي طالوت دا چې کوم د کمانډر ان چیف دی او جرنیل دی د مسلمانانو د فوج. یاره وایي سړی خو ډېر لوی غټ دی، د سره به څه کوو؟ پرزور خو یې ډېر ګران دي. هغه زمانه کې ټوپک نه و که نه، او نه بم او د کاڼو جنګ و، د کوتکو جنګ و او د تورو جنګ و. نو چې سړی مضبوطي تورم چلولی شي، چې سړی مضبوطي د کاڼي غزارم کولی شي، لرګي هم مضبوط چلولی شي. نو طالوت وایي چې سړی خو ډېر پهلوان دی، ډېر غټ دی، د سره به څه کوو؟ څنګه به یې راپرځوو؟ هغه په زړه کې لږ تزلزل راغی. حضرت داود علیه السلام ورته څه وایي؟ دی وخت کې لا دی پیغمبر نه دی، دې فوج کې یو ادنا غوندې نوجوان دی او وایي واقعي ډېر غټ دی، شیش به دې که خیر انشاءالله خطا نه ځي. که نری وي نو شیش به مې خطا ته، او چې غټ دی خامخا به لګي، یا به لاس لګي یا به سر لګي یا به سینه لګي او خطا کېږي به نه. واقعي چې نری شي وي نو هغه د غزار نه خطا کېږي، او چې غټ وي نو هغه د غزار نه خطا کېږي. هغه استقامت ته ګوره. بادشاہ کې تزلزل راغی، سړی به زمونږ د غزار نه بچ چې مونږ به ریزمریز کې دانیاب هم کي. او ورته څه وایي؟ وایي نه ډېر غټ دی، شکر دی، غزار به خطا نه دي. جنګ شروع شو خو چې غزار رسا په سر د هغه جالوت ور برابر شو. فقتل داود جالوت، مردار شو. استقامت چې وي که نه، د بدر په 314 صحابه کرامو کې استقامت و. ګوره څومره سخت وخت دی، مسلمانانو سره 8 توري دي او کافران ټول مسلح دي. مسلمانانو سره 2 آسونه دي، کافران ټول مسلح دي. او مسلمانانو سپلیم نشته، غریبانانو خپې بلخپې دي، جامې هم نشته تلېدلې دي. او حضور پاک مبارک دی او سپر لاندې عریش سپر ته دی او سپر لاندې ولاړ دی. الله ته لاس پورته کړی دی. ای پروردګار الله دا 314 مې راوستي دي. ای خدایا ډېر کمزوري دي غریبانان، الله عجزانان، الله بربند دی، الله نار دی. الله ما به نه ذلیل کې، ما به نه رسوا کې. پروردګار دا غریبانان مې راوستي. الله که دا نن په دې میدان کې مړه شو، تر قیامته پورې ستا د نوم اخیستو والا به څوک پاتې نه شي. زارے سره لګیا دی رسول الله مبارک دعاګانې کوي، یا الله ما به نه ذلیل کې، الله ما به نه رسوا کې، ما سره دې وعده کړې ده. او دومره تکلیف کې شو علیه السلام چې د سر نه صادر مبارک لاندې پریوت. حضرت ابوبکر صدیق راځي. ګوره استقامت دې ته وایي. په کار دا وه چې وایي چې صاحب لږ نوره مو جاړه، ګورې لوی دشمن دی. او صحابه وایي چې صاحب جنګ نه کوو، دشمن ډېر مضبوط دی، جنګ نه کوو. حضور پاک مبارک صحابو سره مشوره کوي. یو میدان کې صحابو سره برک الغیمات کې مشوره کوي. لا دشمن شته دې نو مشوره کوي. نبی علیہ السلام مبارک پیشنګویي ورکړه، وی کم مونږ د ابو سفیان قافلې پسې روتي او ارانه بچ شوه، او د ابو جهل لښکر راغلی دی، ټول مسلح دي. څوک مشوره راکې؟ اشیرو علی ایها الناس، مشوره راکې. په کار دا وه چې مشوره دا وه چې صاحب واپس ځو، ځکه مونږ خو د دومره لوی لښکر مقابله نه شو کولی. لښکر سره لا مخامخ کېدل هم نه دي شوي. لښکر لا لرې صاحب ځو چې ته بیا به مضبوطې دغه به راوړو، وسله به راوړو، بیا به راځو. حضرت ابوبکر صدیق ډېر خشته تقریر وکړ. حضرت عمر انصارو ته نبي علیه السلام کتل. اشیرو علی ایها الناس، ملګرو مشوره راکړئ. حضرت زید ابن ارقم رضی الله عنه پاڅېده. د الله رسوله ستا اشاره جوړ مونږ ته ده. قسم په الله ستا په لاس کې ملا ستر کړی او بیعت هم کړی. مونږ به ستا نه مخکې هم جنګېږو، ستا نه به وروسته هم جنګېږو، ستا نه ښي طرف ته به هم جنګېږو، ستا نه ګس طرف ته به هم جنګېږو. مونږ ته حکم وکړه چې په دریاب خپل اسونه ور واچوې، په دریاب به خپل اسونه واچوو. مونږ د موسی علیه السلام د قوم په شان قوم نه یو چې موسی علیه السلام ورته وایي جهاد وکړې او دوی ورته وایي اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. ځه او ته خدای دې جنګ کوې، مونږ د جنګ نه یو، مونږ هغسې نه یو. مونږ به ته ووینې چې مونږ به څنګه جنګ کوو. د حضور پاک مخ مبارک داسې روښانه شي. صحابه وایي افسوس چې د دې صحابي په ځای دا خبره ما کړې وي، بل وی افسوس چې دا مرتبه ما ته میلوي، دا خبره ما کړې وي، بل وی افسوس چې دا ما کړې. د استقامت وایي صحابو ته چې بس خبره راغله، وایي څه دي خو مړه به شو، جنت ته به ځو که نه، څه به منځونه کوو، روجې به نیسو، حجونه به کوو، بلا قربانۍ به کوو، په اسانه به جنت ته وروځو. نو حضور پاک یې دعا شروع کړه. نو
چې کمزوري ایمان وي نو بیا به څه ورته یاره صاحب واپس ځو ښه یاره صاحب لکه دعا نوره مو که پرېږدی چې لکه دعا نوره مو کړي لږ نوره مو جاړي حضرت ابوبکر ورته څه وایي حسبک یا رسول الله بس نور دعا مه کوه جاړي ورته نور به ځان نه کړی بس حضور پاک راووت د هغه سفر نه کارو شو سيهزم الجمع ويولون الدبر الله آیت نازل کړي چې موږ له به الله ګټه راکوي او تاوان استقامت دې ته وایي ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا الله یې زموږ استقامت نصیب کړي دا په صحابو کې دا په تابعینو کې استقامت په دین او په شریعت په معمولي اخوا دېخوا به ایمان نه پرېږدي استقامت دې ته وایي لږ غوندې تکلیف سره د ایمان نه ځان نو باسي چې زه مړه خپل کار به کوي استقامت په دین ټینګېدل دا اسانه خبره نه ده دا ګران کار دی دا هغه څوک کوي چې څوک چا خدای ته ډېر ځان نږدې کړي قسم دې زه خو کله ډېر پریشان یم یا الله دا هر څه خو تا مونږ له راکړي دا ښکلی رسول تا راکړی دا قرآن د هدایت لوی سرچشمه تا نازل کړی دا ژوند ستا په لاس کې دی عزت ستا په لاس کې دی دا مال او دولت ستا په لاس کې دی قسم دې چې یو غواړي هر څه کولی شي که نه شي کولی یو ساعت سره دې ختمولی شي په جمدې جوړ جاړ به ناست دی بچو سره گپ شپ په لګې او ټس بالښت ته به ډډه ویې ختم یو ساعت سره دا پکې اوس نشته هغه مرګونه لاړل چې هغه پخوا به څوک میاشت او 2 میاشتې به په هسپتال کې پراته وو او وارثان به ورته لنګې ته ناست و چا به ورله خپې مګرې او چا به ورله لاس مګه او وی به دوا وله وکړي چې خدای پاک پرې رحم وکړي اوس خبره د ټسو غړپ ده ایټمي زمانه شو د میزایل دور شو د بټنو زمانه شو په بټنو خلک په ټس لوس وسبري خبره ختمه ده ځان مرګ له تیار وساتئ د خدای قهر په دې سر د پاسه او د خدای رحم 2 څیزونه یې دلته ویزان دوګڼئ چې یا به دغه قهر زما په دې سر راځي یا به دغه رحم زما په سر راځي ځان د خدای نه باغیان مه جوړوئ د الله نه باغیان مه جوړوئ ځان دا یقین وساتئ چې زما ژوند د الله په لاس کې دی زما مرګ د الله په لاس کې دی زما بچي د الله په لاس کې دي زما عزت د الله په لاس کې دی زما د دنیا ټولې خزانې د چا لاس کې دي د الله په لاس کې دي زما حرکات سکنات اوړېدل ګرځېدل دا ټول الله سره دي او دام یقین وساتئ چې الله په موږ ډېره مهربانه ذات دی الله عزت چې موقع د قهر او د غضب راشي نو قهر رستو کوم غضب رستو کوم چې د رحم او د غضب راشي نو رحم مخکې کوم موږ څوک له الله ټول ځمنډې دون ټیک د دنیا ګټه د حلال وګټه بالکل د حلال رزق وګټه دغې ګناه نشته خو دا مطلب خو نه چې خدای ورسره پرېږدي که نه پای سړی لکه رزق حلال عبادت دی نو رزق حلال عبادت دی خو مونځ خو عبادت دی که نه روژه م عبادت دی حج م عبادت دی پردي مال نه ځان ساتل م عبادت دی که نه حرام نه ځان ساتل م عبادت دی که نه دغې ته هم له سوچ وکړه یوازې خدا نه چې رزق حلال ټول او څاره منډې دي او ترړې دي بچي دي لس دي او ټول دي د دنیا پسې وقف کړي دي نو د خدای دین ته هم لږ مخکې که نه ټول لګي اخبار ګورې رسالې ګورې لږ قرآن شریف خو هم راواله د خدای د قرآن یو پاڼه خو هم ووایه منډې د انګلند دی او امریکا ده او برطانیه ده لږ سعودي ته خو هم مخکې که نه د بیت الله مبارک او مدینې شریفې ته دې هم لږ مخکې که نه یارانو او دوستانو سره گپ شپ د سار نه ماښامه پورې منډې تړلې دي نن هغه له غمخادي څه شی دی غمخادي امر دی زه ورځم او نن درېیمه ده او نن هغه خادي ده او نن یې میلمانه دي او نن دا دي نو لږ د خدای د کور سره هم دونه تعلق وساته که نه کم تعلق چې په ګاونډ کې او په یار دوست کې خلکو سره یارانو سره ساتلی دی نو د هغې یو صله به یې خو رب سره وساته د رب چې کوم خلک خوښ دی هغې سره خو ساتله خو لږ سوچ وکړئ وروڼو مونږ په کوم طرف روان یو ژوند مونږ ټول په دې برباد کړ سار نه ماښامه پورې په کور کې 2 او 3 کسه دې ته وقف دي چې مازدیګر تنګینه واله 400 او پېښوره پورې غم خادې دی هغې له منډې تړلې دي سار روان شي ماښام راولې هلته مې دوست هغه له مبارکي ده هلته د هغه سنت و د هغه مبارکي ده هلته کې هغه مړ دی د هغه درېیمه ده نن د هغه 40 ده نن دا دي هغه دي ټیک ته مسلمان سره خیر ښېګړه او د مسلمان تپوس د عبادت دی فرض مونځ دې څه کړ هسه شو جمع مونځ څه شو کم خوا لاړه روژه دې کم خوا لاړه بچي ده نه کم طرف ته لاړل ژوند دغه دی بس صرف فضول ژوند لاړ خدای پاتې دی څومره ذکر دی وکړه څومره د الله یاد کړه نن د قرآن څومره تلاوت وکړه ته د پکار خو دغه څیزونه راځي جنازه کې یا 100 کسه یا 1500 کسانی یا 500 یا 50,000 کسانی خدای پاتې شو فرض مونځ نشته جنازه شته ته خدای له کیسه خدای دې کو فرض مونځ دې کړی جنازه فرض کفایي ده کله کور یو کسل مړ کافي ده او مونځ فرض عین دی مونږ نشته جنازه شته سوچو کې ورونو
لږ فکر وکړئ، خدای ته لږ مخکې الله مه هېروئ، قسم ته خدای ته وګورئ. زمونږ هر څه عندنا الا خزائنو، هر شیز خزانه الله وایي ما سره ده. وما ننزله الا بقدر معلوم. قرآن شریف کې الله وایي چې څومره د ما اندازه راغسې ورکو. واستقم کما امرت ان الذين قالوا ربنا الله، چې څوک وایي رب زمونږ الله دی، ثم استقاموا، په دې خبره ټینګ پاتې شو، تتنزل عليهم الملائکه، فرشتې به نازلېږي، خصوصا د ځنکدن په وخت کې، الله تخافو، ونه یریږي، اسم نشته، پروا ونه ساتئ. او نبی علیہ السلام فرمایي چې دغه ځنکدن کې ورته الله جنت وښیي. ولا تحزنوا، دنیا کې که دنه مال بچي پاتې چې غم ورپسې ونه کې. وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، د کم جنت چې د سره وعده کې د هغې زیرې قبول کې، هغه جنت لبه دی. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخره. فرشتې ورته موږ ستاسو ملګري یو، فکر مه کوئ. تا بچې پاتې شو، ګاونډي پاتې شو، موږ ملګري یو په دنیا کې او په آخرت کې. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخره ولکم فیها ما تشتهی انفسکم، چې سم غواړي الله بدله درکوي. ولکم فیها ما تدعون، او چې سم په زړه کې تېرېږي او د خولې نه وباسئ الله به درکوي. نزلا من غفور رحیم، دا به د لوی رب غفور رحیم د طرف نه ستاسو لپاره مېلمست دی. الله په ډېره لږه راضي کېږي، په خدای یقین کوه ډېره په لږه راضي کېږي. پس ډېر لوی محنت نه غواړي، لږ محنت غواړي، په لږه راضي کېږي. الله دې په مونږ کې استقامت پیدا کړي، استقامت په دین. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس کېږي، وی صاحب شبته، وی سپینګیرې شوې. دې آیات ته اشاره کوي، وی د استقامت سپینګیرې کړم، چې په خپلم استقامت کې پاتې شه او امت تم کلک کا، چې دین تر اخره پورې په دین باندې کلک او برابر پاتې شي. نو دا کمزور ایمان چې دی، کمزور ایمان په دې باروسه مه ساتئ، کمزور ایمان باندې باروسه مه ساتئ چې ګنې دا به ما سره آخرت ته پورې ټینګ پاتې شي. په 10 روپۍ در دلته ختمېږي، لږه غوندې ګراني در باندې راشي، معمولي د جومات نه سپلی پټې شي، نو خلک بیا دغه ته کنځل کوي، دین او اسلام پسې کنځل کوي. لکه دین خو دا نه دی، پر دین خو ته دا کار مه کوه. اسلام خو د ضیاءالحق صاحب په زمانه کې چې به لږ شی ګران شو، خلکو به اسلام ته کنځل کړو. که معمولي به ساخ واجه، خلکو به اسلام ته کنځل کړو. یا دا اسلام دی، دا هغه دین دی. خدای نو دین او اسلام خو تا ته وایي دا مه کوه. اوس ما ګناه وکړه، ما غلطي وکړه، دا خو دین غلطي نه کوي. ما غلطي وکړه، غلطي خو هر سړی پېژني. تا غلطي وکړه، مسلمان غلطي وکړه، شیخ چې غلطي وکړي خلک ګیري پسې کنځل شروع کړي. هلکه اوس یو سړی هغه په سایکل روان و، بلې و، وایي شیخه دا دې لا ګیره ده، نه وایي دا بریکونه خو زما په ګیره کې نه دي، خو مې په لاس کې دي، زما ګیره خو ګناه نه ده کړې. که حاجي صاحب لږه غلطي وکړي خلک حج پر، یا د لا حج کړی دی، یا د حج کړی، ټیک ته ښه خبره ده چې حج سړی وکړي نو لږ احتیاط دې کوي. نو څه به کوي، حاجي به په دنیا کې نه اوسي، نو ګناه وکړله او غلطي وکړله، نو حج ورته ولې یادوي؟ داسې ووایه که چې دا لا ته پښتون یې، یا ته پلان کې کلي یې، یا له ته لا مشر یې، دا لفظ ووایه. بعضې خبرې زموږ نه په بې سوچه کې غلطې خبرې وځي. سوچ سره قدم اخیستل پکار. پروردګار دې په مونږ کې استقامت پیدا کړي. یا الله ته زمونږ د ایمان مونږ سره قبر ته و خیرت ته ورسولی. یا الله د ایمان د زوال نه وساتي. الله زمونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اتباع او تابعداري نصیب کړي، هغه د سنتو پابندم جوړ کړي، او خدای د مصیبتونو او د تکلیفونو او د دنیا او د آخرت د فتنو نه رب العالمین